په سترګو ړوند وم ما یو شی نه درلود یو نیک سړی را باندې پېښ شو دوه یې راته وکړله دا سړی ورته په خشم سو چې دا څه وایه زه خو د پلار او له نیکه څخه مالداره وم ما داسې خاندان دی داسې ځواني مې ده ته زما بېعزتۍ له راغلی د څه ورکولو بجای الټه دا سړی بېعزته کړي په بني اسرائیلو کې 3 کسان ول یو پس مرض په لګېدلی دویم ګنجه پر سر باندې یو ویښته هم نو دریم په سترګو ړوند زه انسان نه یم زه فرشته یم مولانا بدرالعالم په ترجمال سنت کې یو حدیث بیان کړی دی چې په بني اسرائیلو کې 3 کسان ول یو پس مرض په لګېدلی دویم ګنجه پر سر باندې یو ویښته هم نو دریم په سترګو ړوند د پس مرض لره یو سړی رالی ورته ویې ویل چې ستا څنګه زندګي ده هغه ورته ویل چې زما ډېره د تکلیف زندګي ده زه د پس په مرض باندې مبتلا یم چې هر مجلس کې کښېنم خلک ما ته توجه نه راکوي خلک له ما څخه نفرت کوي هېڅوک نه راسره کښېني مسکین یم در په دره یم شپه راجي شومه نه راځي دې سړي دعا ورته وکړه نو د ده پس مرض ختم سو الله پاک یو اوښه ورکړه دغه اوښه زیاتېده ډېر اوښان یې په مالک سلو د رمې د اوښانو څخه جوړې سولې ډېر د عیش او د عشرت زندګي یې سوله ډېر مالداره سو ښه کور یې جوړ کړي ښه اولاد یې سو د خلکو ډېر محبت ورسره خلکو بې تعریفونه شروع کول تعریفونه یې بیانول دا سړی رالی دا ګنجه لره وه ګنجه ته ویل ستا څنګه زندګي ده هغه ورته ویل چې زما ډېر د مذاق زندګي ده خلک زما مذاق وړاوي مسکین یم در په دره یم یو شی نه لرم دې سړي دعا ورته وکړه نو د ده پر سر باندې ویښتان رالو ښه ویښتان یې سو ښایسته الله پاک یو غوا ورکړله له دې غوا څخه مال او دولت کش ونیوی د غواو باقاعده رمې جنجوړې سولې دغه سړی رالی دا ړانده لره وړانده ته ویل چې ستا څنګه زندګي ده دې ړانده ورته ویل چې یو شی نه وینم زما دا ارمان دی چې ما د خپل پلار چهره لیدلې وای ما د خپلې مور چهره لیدلې وای ما لار لیدلی همیشه ګزار سوی یم په تکلیف او د مصیبت ژوند مې دی فکر کوم سوال کوم دې سړي دعا ورته وکړه د ده د سترګو بینایي صحیح سول الله پاک یو زه ورکړله له هغه څخه ډېره لویه رمه جوړه سوله ډېر مالداره سو ډېر ښه د عیش او د عشرت زندګي یې سوله ډېر کلونو بعد دغه سړی چې دا درو سره وتې دعاوې وکړې دا هغه اول سړي رالی د برس مرض چې و د پس مرض چې و هغه ته ویل چې زه ډېر غریب یم ډېر مجبوره یم له ما سره څه احسان وکړه ته هم یو وخت کې ډېر مجبوره وې د پس په مرض مبتلا وې هېڅوک نه در سره کښېنستو نه دې مال درلودی نه دې دولت درلودی د بل مجبوره وې دا سړی ورته په خشم سو چې دا څه وایه زه خو د پلار او له نیکه څخه مالداره وم ما داسې خاندان دی داسې ځواني مې ده
ته زما بې عزتۍ له راغلی د څه ورکولو بجای الټه دا سړی بې عزته کړي نو دې سړي ورته وویل چې دا خبره ده نو زه به دعا وکړم الله پاک دې بېرته پر هغه اول صورت کړه د ده هغه مال و شان و دولت و دا هم له لاسه څخه ووتو بېرته د پیس په مرض باندې مبتلا شو رالی دا دویم سړي لره چې ګنجه و پر سر باندې بېشتان نه و و هغه ته ویل چې زه داسې مجبوره یم داسې درپدره یم تا ته الله پاک ډېر مال او دولت درکړي ډېره ښایسته ځواني یې درکړه ښایسته بېشتان یې درکړو ته خو هغه ګنجه وې چې د دې قابل نه وې چې د یو چا په مجلس کې کښېنستلی وای هغه هم ورته په خشم سو چې دا څه وه زه خدای کاروبار ما وکړي ما داسې علاج وکړي نو هغه هم له ده سره هغه رقم سلوک نه کوي لکه څه رقم چې له ده سره مناسب و نو دې سړي ورته ویل چې زه به دعا وکړم تا دې الله پاک بېرته پر هغه اول صورت کې د ده هغه غواوې هغه بېشتان یې بېرته ولاړو بېرته هغه اول صورت لره ولاړ رالی دا دریم سړي لره چا په سترګو ړوند و و هغه ته ویل چې زه داسې مجبوره یم مسکین یم در په دره یم له ما سره څه احسان وکړه نو دې سړي ورته ویل واقعتا زه په سترګو ړوند وم ما یو شی نه درلود یو نیک سړی را باندې پېښ شو دعا یې راته وکړله زما د سترګو بینایي بېرته واپس سوله او الله پاک ما ته ډېر مال او دولت راکړي زه د دغه رب شکر نسم ادا کولی نن چې ستا څونه ضرورت دي څونه مجبوري دي د دغه دوو غرو په مابین کې زما مال او مویشه ده چې څونه ستا ضرورت دي دغونه له دغه پسو څخه بوځه دې سړي ورته ویل چې دا ستا مال د رب پر تا باندې لري زه انسان نه یم زه فرشته یم زه الله پاک ستی د امتحان دپاره راستولی و د هغه برس چې هغه د پیس مرض و د هغه د امتحان دپاره هم وم چې هغه ګنجه و د هغه د امتحان دپاره هم وم او ستا د امتحان دپاره هم وم هغه دوه کسان په امتحان کې ناکامه سول ته الله پاک کامیابه کې له دا موږ سره چې دا کم نعمتونه دي دا زموږ ذاتي کمال نه دی دا د الله پاک چې موږ ته دغه مال او دولت او عزتونه راکړي دي دا زموږ ذاتي کمال نه دی پکار دی موږ خپل اوقات نه کویر موږ څه شي دا نن چې موږ هر څه یو دا د رب مهرباني ده دا د رب احسانات موږ پکار دی د دغه رب شکر ادا کړو او د دغه رب احسان ومنو و ان شکرتم الله پاک فرمایي که تاسې زما د نعمتو شکر ادا کړئ لازیدنکم زه دی رب یم چې زه دا نعمتونه در ډبلولی سم نور یې درکوم و ان کفرتم او که چیرې تاسې زما د نعمتو ناشکري کوئ نو زه دی رب یم نعمت اخیستل نه چې زه به صرف له تې څخه نعمت اخلم انی عذاب شدید زما به الټا ناک سخت عذاب پر تی باندې راځي نو موږ پکار دی د الله شکر ادا کوو او د الله پاک شکر دا دی چې دا د الله راکړل سوي نعمتونه دا د الله پاک په اطاعت کې استعمال کو نه کې چې د رب په نافرماني کې استعمال کو